بسم الله الرحمن الرحیم. دا د شلمې سپارې څلورم درس دی او د سورة القصص چې اتیشتمه سوره ده د 21 نه تر شپږ شپېتم آیت ورسره بهتره ترجمې سره ولولئ او دا کلمات چې دي دا تاسو ورسره حفظ کئ چې د آینده ترجمې دپاره ضرورت نشي لوستلو باندې تاسو پوه شئ چې چی شی لولئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كأنها جان لکه چې هغه ماروي. فذانک نو دغه دواړه رید ان یصدقنی کومک کوونکی چې تصدیق کوي زما. عضدک مټ ستا. اطالع پورته شم زه مفهوم دی چې پورته شم زه. من المقبوحین لراټل شو. ثاویه اوسیدونکی. یجبا الیه مفهوم دی چې راوړلی شي په لور د هغه. باطرت مفهوم دی چې خپل سری شوي وو. فعامیت نو پټ بکړای شي. نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده کړئ نو طریقه تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ که موبایلي ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې تاسو ته به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې دوا ټي وي فاصله به ورکئ ټي وي نو بیا به سرچ کړئ. دوا ټي وي چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ زه به تاسو ته راښکم دا به تاسو سلیکټ کړئ. دا به تاسو اوکې کړئ. صحیح ده. دا هم چې اوکې که دوا ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو. نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له به فشار ورکئ چې سبسکرایب شي. دغه دی سبسکرایب. دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که نو دا ډېر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي. کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلې تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ کې غونډ درسونه دي. پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته مثلا 14مه سپاره شوه 15مه شوه 14مه شوه هره سپاره مثلا اول پورې 4مه سپاره شوه دا د اول جز اوله سپاره. نو په طور مثال مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم. اوس دې کې چې دي دا درسونه دي مثلا هر درس چې تاسو ته کاري مثلا دویم درس دی مثال دا دویم درس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د 11مه سپارې دویم درس دی او د سورة التوبه چې 9مه. نو دغه طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.